الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دا نبی علیہ السلام مبارک دا حالات و بیان شروع دے. مکہ مکرمہ کی چی سمرہ دا کافرو دا طرف نا نبی علیہ السلام تا تکلیفون شروع شو، مرگرو تے تکلیفون شروع شو، نو دا اللہ دا طرف نا مہربانے شروع شو. دا سمنا دا چتری دا اللہ دا دین خدمت کے دا اللہ کار دے کے او تا تا دی تکلیف ملاوی گی او اللہ دی مدد انکی، اللہ ہم مدد کئی. نو طائف تا نبی علیہ السلام لار، مرگرو تے تکلیفون او رسیدل، مرگرو حبشے تا ہجرتون اکڑل، مدینہ شریفے تا باز مرگری لارل. نو اللہ پاک نبی علیہ السلام لا پا 12 کال دا نبوت باندے یو ډیر لوی انعام ورک، داسې انعام ورک چې په مخ د ځمکه دا انعام یو پیغمبر ته نه دی ورکړی شوی. او هغه انعام د الله د طرف نه څه شی دی؟ هغې ته د معراج د سفر انعام وایي چې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه بیا اسمانونو ته او جنتون او د دنیا د ملکوت او بر د اسمانونو عظیم الشان سفر پر نبی علیہ السلام او شو. تاریخ کې لږ اختلاف شته دی چونکہ هغه زمانہ کې خو تاریخونه نو د لیکلو رواجم کمو، نو په سن کې په تاریخ کې اختلاف شته. څوک د نبوت 5 کال یادوي، څوک د هجرت نه 3 کال مخکې یادوي. او علماء چې کوم تحقیق کړی دی نو هغه دا دی چې دا د معراج سفر د نبی علیہ السلام د ابو طالب دره کې چې کله بند شوی او د هغې نه پس شوی دی، او دا هغه وخت کې شوی دی چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوی وه. نو علماء چې کوم تحقیق کړی دی نو د هغې نه معلومیږي چې 12 کال د نبوت او یا د هجرت نه 3 کاله مخکې تقریبا علماء وی چې د زبرګ میاشت او 20 تاریخ باندې د حضور پاک د لوی سفر شوی دی. نبی علیہ السلام د تر کورو د تر د لور کورو د ام هانه او پاغه کې ودو ویملاستو مده کې د ما د کوټې دا چت چرینو دا کولاو شو برا، او چې چت سنگ کولاو شو نو پاغه جبرئیل علیہ السلام را کوز شو او زی پاسولم، او چې پاس څنګه پاسولم نو راته وی راځه او ما ته تپوسو کوی چې نن ورځ
چې نن تعالی خدای پاک پنن شپه کې تعالی خدای پاک هغه شرافت درکړي چې پنن شپه کې خدای پاک تعالی هغه شرافت درکړي چې ستا نه مخکې یو پیغمبر لمدا شرافت دی ورکړی د عزت. نو زه په دروازه راوویستم. علما وایي چې جبریل علیه السلام په چت ولې راکوزېده، چت ورته ولې وشلېده او په هغې راکوز شو. نو دې کې د الله یو څو حکمتونه دي. یو پکې دا و چې دې ته اشاره ورکوي چې سفر دې بره دی، او دویم دی خبره ته اشاره ورکوي نبی علیہ السلام ته وایي چې ګورې زما طاقت شته، څنګه چې تا ولیدل چې دا چت کولو شو بیا بند شو او جبریل علیہ السلام ته راکوز شو. د دنیا چت خو چې یو ځل اوس پړدلی شي یا لرګي اخوا شي نو خو بیا هغسې نه ورځي، خو لوی محنت غواړي. څنګه چې تا ولیده چې دا چت دا کولو شو او جبریل علیہ السلام ته راکوز شو، دا چت بیا بند شو، برابر شو، دا یو ناشنا کارو شو. دغه رنګې د اسمان په دې چت به ته ورخیږې، دا به کولاویږي او بیا به بندیږي او د یو ناشنا سفر به پتا کېږي. وی په دروازه راوستلم او بیت الله شریف ته راوستم. بیت الله شریف چې کوم حصه د حتویم ورته وایي، د بیت الله نه بهر لږ ځای پاتې دی. هغې حتویم ته یا د دننه کړم او زما سینې اوشلوله شق صدر چې ورته وایي، تاسو ته ما مخکې ویلي دي. شق صدر سینې را لوشلوله او زما زړی راوویسته او زما زړی د زمزم په اوبو باندې ووینځه او بیا یو کاسه وه د سرو زرو، په هغې کې علم او ایمان نه ډکه وه، هغې زما په دې سینه کې ورواچوله، زما رګونه پې ډک شو او بیا زما پریشن ختم شو، سینه مې برابر شوه. دا شق صدر د نبی علیہ السلام ولی کیږي، دا یو لوی سفر دی، دا پیغمبرانو ملاقات دی او بیا د الله ملاقات دی. نو چې د زړه قوت او طاقت پیدا شي، غبراهټ یره ختم شي او سستی د زړه ختم شي او زړه کې قوت او طاقت پیدا شي. نو وی دې نه پس یو څاروی راته ودرو، هغې ته براق وایي. براق ورته ولې وایي؟ لکه د برېښنا په شان د ده مزل و. وی دې څاروي به هغه ځای کې خپله خپی خوده چې کوم ځای به نظر لګېده. دا تیز سفر دی، یا لکه سرمنې تکه سپینه و لکه د برېښنا په شانتې پړقېدله، هغه څاروی یې راته ودرو. د خر نه اوچت و د قچر نه لږ راکوټې و. خو چې کله زه په هغه براق باندې ختېدم نو هغه براق داسې مستی وکړه لکه یو څاروي باندې څوک سورېږي او هغه څاروي مستی وکړي، داسې مستی یې وکړه. نو حضرت جبریل علیہ السلام ورته هغه براق ته وایي چې ابي محمد صلی الله علیه وسلم تفعل هکذا، ته د نبی علیہ السلام نوم یې واغه چې هغه سره دا چل کې قسم نه کړه دنه بهتر انسان پتا مخکې سورلی کړي یا در باندې رستو څوک سور شي. نو وی چې دا خبره براق اورېده فرفض عرقا، نو خولې ته وبهدې. او سیوطي صاحب لیکلی دي چې براق خبرې جبریل علیہ السلام ورسره خبرې کوي، براق هم خبرې کوي، دا د پیغمبر معجزه ده. براق دا خبره وکړه چې زه د درخواست لرم، هغه څه دي؟ ادا چې زه په دې دنیا کې الله د نبی علیہ السلام د سورلی دپاره منتخب کړم، نو دا مې درخواست دی چې جنت کې هم زه د نبی علیہ السلام د سورلی دپاره منتخب شم، چې دې ما قبول کړي د جنت د سورلی دپاره. نو نبی علیہ السلام یې بالکل
ما ته ستا دا خبره مقبوله ده او که ماله خدای جنت کې څاروی راکړي نو زه به ستا مطالبه به کوم، ته زما د طرف نه قبولي. هغه عام څاروی و لکه څنګه چې عام څاروي دي، خو د پیغمبر علیه السلام خدا معجزه ده چې حیوانات هم ورسره خبرې کړي دي. بعضې خلکو په دې پوسټرو کې ځای په ځای یو تصویر جوړ کړی دی د براق، او په کورونو کې هم خلکو دا تصویرونه لګولي دي. د ښځې تصویر یې جوړ کړی دی، مخ یې د ښځې وي او وزر یې وله جوړې کړي دي او لاندې خپې او ملی وله او لکې وله دا اس جوړه کړې ده. دا ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم دی، ډېره لویه ګناه ده. یو خو هغه براق ما سوا د نبی علیہ السلام او د جبریل علیہ السلام نه بل چا لیدلی نه دی. دا تصویر ولا چا وویستو؟ نه هغه زمانه کې تصویر رواج و او نه د هغې مخ د ښځې و. دا خو د پیغمبر علیہ السلام په شان کې ډېره غټه ګستاخي ده. یو خشته ښځې مخ یې وله جوړ کړی دی او پیغمبر علیہ السلام به په داسې سورلی سورلي کوي یا به د ښځې په مخ باندې وي. دا ډېره لویه ګستاخي ده د حضور پاک په شان کې. نو که چا هم په کور کې داسې قسمه تصویر وي نو هغه لرې کې وشلوئ، په کورونو کې مه ساتئ. ګناه هم ده، ناروا هم دي، دروغ هم دي او د حضور پاک په شان کې ګستاخي ده. یا بعضې تصویرونو کې به تاسو وینئ اکثر په دې دغه کې موبایلو کې هم خلکو سره د پیغمبر علیه السلام د قبر نقشې چا جوړې کړې دي. غټ قبر یې جوړ کړی دی او پیشین غلاف د پاسه اچولی دی او لاندې ورته د نبي علیه السلام قبر لیکلی دی. دا هم دروغ دی. د حضور پاک قبر بالکل مضبوط دیوال کې دننه بند دی، هېڅ چا ته پته نه لګي، سعودي بادشاه هم نشي ور دننه کېدی. هغه دیوال لاندې سیکه ده او بره مضبوط دیوال دی، کړکۍ پکې نشته، سوړه پکې نشته، په هغې غلاف پروت دی او د هغې دیوال نه لرې بیا یو بل دیوال ته و د هغې کې جنګله ده. نو دا د بهر بادشاهان چې ورشي د دې جنګلې والا دیوال نه وردن نشي، د هغه دواړو دیوالونو منځ کې ودرېږي. دوه دیواله دي، یو بار د هغې کې سیخونه دي، پنجره د جنګله ده او یو د قبر مبارک نه بل دیوال تاو دی ښه مضبوط. نو د هغه دواړو دیوالونو منځ کې دا بادشاهان وردن نشي. قبر مبارک چې کوم دی هغې نه غټ مضبوط دیوال تاو دی، نه پکې سوړه شته، نه پکې کړکۍ شته. او ما یو نوی تاریخ د مدینې منورې راوړی، یو عالم لیکلی دی، هغې اوس هم په دې اختلاف کړي چې د پیغمبر علیه السلام د قبرونو شکل څنګه دی. حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، نو چې دا تصویرونه خلکو اخیستل، نو بیا د تاریخ دانان پکې اوس اختلاف ولې کوي. اوسني تاریخ دانان هم وایي چې داسې دی او څوک وایي داسې دی او څوک وایي. هغه زاړه د زړو روایاتو په بنیاد باندې هغوی فیصلې کوي، هېڅ پته چاته نه لګي. بره نه ګمبد مبارک مکمل بند دی. نو دا بعضې خلکو فردي څیزونه جوړ کړي دي، یا د پیغمبرانو بعضې خلکو فلمونه جوړ کړي دي. د یوسف علیه السلام فلم، د موسی علیه السلام فلمونه یې جوړ کړي دي، د نبی علیه السلام فلمونه یې جوړ کړي دي او هغه د پیغمبرانو شکل پکې نه ښیي. جنگ بدر یې جوړ کړی دی، جنگ احد یې جوړ کړی دی او پیغمبر نبی علیہ السلام شکل پکې نه ښیي، خو صحابه پکې ښیي. دا حمزه دی او دا بلال دی او دا فلانکې دی فلانکې دی. دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده. ځکه فلمونو کې چې څوک کار کوي هغه څوک دي؟ تاسې ووایه دمان. فلم کې چې څوک کار کوي هغه ته څه ویلې کېږي؟ دمان. پخوا به ورته دمان وي، اوس ورته فنکاران وي، دمان دي. نو ډم له د ابوهریره نوم کېښودل او ډم ته حضرت بلال نوم کېښودل او ډم ته حضرت حمزه نوم کېښودل. دا حضرت حمزه دی او دا ګوره ولګېد په غشي په نیزه باندې او شهید شو. ډمانو له صحابو نومونه یې ښودل او هغه نوم پې پورې کول چې کوم د پیغمبر علیه السلام متعلقه د صحابه دي. ما یو جلک یو پوټې غوندې ما ورېږه زه وګورم چې تقریر کې سړی رد کوي چې لږ اندازې نه خو سړي ته معلوم وي. یو موبایل کې راته چا یو سیکنډ دوه ښودل. اوهو دا خو ډېر لوی جرم دی. نو دا د پیغمبرانو د صحابو دا فلمونه جوړول یا د هغوی د قبرونو تصویرونه جوړول او په کورونو کې یې ویزاندول دروغ هم دی او دا ګناه هم ده. دې نه ځان ساتئ. نو براق عام
حیوانو لکه څنګه چې په کتابونو کې راځي د خر نه اوچتو او د قچر نه راکوټو، عام حیوان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور باندې سور سفر شروع شو د مکې مکرمې. نبی علیہ السلام فرمایي یو ځمکه وه چې هغه د کجورو د بوټو د باغونو نه ډکه وه، هغې ته یې بوتلم او کوز یې کړم، وی دلته 2 رکعاته نفل وکړه. ما پکې 2 رکعاته نفل وکړل. وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی؟ ما وی نه. وی دا یثرب دی. یثرب د مدینې منورې زوړ نوم دی. دا ستا د هجرت ځای دی، ستا او ستا د ملګرو د هجرت دا ځای دی. بیا هم څه منځې سفر وکړو، خو دې براق به قدم هغه ځای کې کېښوده چې کوم ځای به نظر لګېده. نو بیا یو ځای کې څاروي براق ودرېده. جبریل علیہ السلام وی دلته یو 2 رکعاته مونځ وکړه. ما 2 رکعاته مونځ وکړو. وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی؟ ما وی نه. وی دا د مدین علاقه ده چې کوم د شعیب علیہ السلام علاقه ده. بیا لاړم بل ځای کې براق ودرو. وی کوز چې دلته یو 2 رکعاته نفل وکړه، هلته مې 2 رکعاته نفل وکړل. وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی؟ ما وی نه. وی دا وادي سینا د کوه تور غاړه ده، کوم ځای کې چې الله حضرت موسی علیہ السلام له پیغمبري ورکړې وه او خبرې ورسره کړې. بیا براق روان شو، یو بل ځای کې ودرو. کوز چې دلته م یو 2 رکعاته وکړه. نو ما پکې 2 رکعاته وکړل. وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی؟ ما وی نه. وی دې ته بیت اللحم وی چې کوم ځای کې حضرت عیسی علیہ السلام پیدا شوی دی. بیا د هغه ځای نه روان شو، یو ځای کې براق ودرو. وی را کوز شه. نو براق نه زه کوز شم. دا کوم ځای دی؟ وی دا بیت المقدس دی، بیت المقدس چې وده تاسو وایه. د جومات مخې ته یو تیږه وه. حضرت جبریل علیہ السلام په هغې تیږه کې دا خپله ګوته ومنډله، هغه بنده وه، سوړه پکې وه خو په خاوره بنده شوې وه، زړه سوړه وه. هغه یې تازه کړه هغه سوړه، او هغه براق هغه پړې رسۍ یې په هغې کې ومنډله، غوټه یې ورکړه، براق یې هغې پورې وتړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دې لاره چې تلم یو بوډۍ ښځه راته ولاړه وه، ډېره بد شکله وه او ببر سرې او ډېره زیاته بوډۍ وه. وی ما ته اشارې کولې، خو جبریل علیہ السلام ما ته وی دې ته مه ګوره، نیغ ځه. وی سمند چې لاړم یو بوډا سړی و، هم په ډېر بد شکل و، هغې اشارې کولې، خو جبریل علیہ السلام ما ته وی ده ته به هم نه ګورې. وی نیغ لاړم. تپوس مې ته وکړه چې دا بوډۍ ښځه څوک او دا بوډا سړی څوک و؟ وی دا کومه بوډۍ ښځه چې ته ولیده دا دنیا د دنیا د دنیا مثال دقسې دی. دا بوډۍ ښځه سړی د داسې بوډۍ نه چې دا ببر سری نیولي او دا سخا مخې او سخا شکل یې نفرت کوي. دنیا د نفرت شی دی، دی اصلي شکل دی. خلکو ته خو په ښکلي شکل دنیا ښکاري، دا ښکلی شکل یې نه دی، دقه دنیا شکل. او د بوډۍ ښځې په شکل کې د ته ولې الله وښوله؟ وی تا اندازه ولګوله دې بوډۍ به څونه عمر پاتې؟ مې دا خو ډېره بوډۍ ده او د مرګ په غاړه ولاړه ده او ډېر عمر یې تېر کړی دی. وی دغه د دنیا مثال دی، څنګه چې د دې بوډۍ څومره عمر تېر دی او څومره پاتې دی، د دنیا دومره عمر تېر دی او دومره لږې پاتې دی. ډېر عمر د دنیا تېر دی. دې نه اندازه لګوه بوډۍ به څو کالو کې وه، څو ورځې پس د مرګ وه، دومره د دنیا عمر تېر او لږ پاتې دی. او دا کم بوډا سړی چې ته ولیده دا شیطان او شیطان دې تا ته ودرېده او خدای پاک ته محفوظ وساتلې. که تا دې بوډا سړي ته توجه مخ ورړولې وه نو بیا به امت د اخرت په مقابله کې دنیا غوره کړې وه. وی چې بیت المقدس ته ورسېدو څاروي وتړه نو 2 لوښي نبی علیہ السلام ته پیش شو، یو د پیو یو د شرابو، چې دې کې یو واخله. نو نبی علیہ السلام فرمایي ما پی واغشتل. حضرت جبریل علیہ السلام مبارک بادی راکړه، وی مبارک دې شه، ښه ده چې پی دې واغشتل. کله دې پیو په ځای دې دا شراب اغشتي نو بیا لغوت امت و قومت به دې ټول ګمراه شوي. شراب خو د انسان وجود
لون کون کی نشه کی نه په لوی اودس باندې پوهېږي او نه په غټ اودس باندې پوهېږي. د انسان د وجود نه مړی جوړ کې مړی بربادي کې عقل یې کار نه کوي، نو ستا د امت بم بې عقله شوی ګمراه سړی خو بې عقل عقل خو یې کار نه کوي، دا به برباد شوی. وی بیا جومات ته دننه کړم، چې جومات ته ور داخل شوم صفونه ولاړ دي. ما وی دا به مانځه ته به څوک ولاړي نو امام به څوکي، صفونه ولاړ دي ټول. وی زه جبریل علیه السلام ونیوم مخکې صف ته یې روان کړم، وی زم مخکې صف کې ودرېدم. وی ما ته وی نه را مخکې شه، امامتي به دې ټولو خلکو ته ته کې. نو زه یې د ګوتې نه ونیوم مصلي یې راوستم او ما ته وی چې دې ټولو ته 2 رکعته مونځ وکړه. نو ما ورته 2 رکعته مونځ وکړو. نو تپوس یې رانه وکړه چې دا خلک دې وپېژندل چې دا مونځ یې در پسې وکړه؟ ما وی نه ما خو نه دي پېژندلی. وی دا د حضرت آدم علیه السلام نه تر د حضرت عیسی علیه السلام پورې کم و بیش 1,40,000 پیغمبران دي. تا ورته مونځ وکړو، دې د پسې اقتدا وکړه، دا د مقتدیان چې ورته امام شي، امام الانبیا ورته وایي، د ټولو پیغمبرانو امام، امام المرسلین، د ټولو رسولانو امام، یا سید الانبیاء والمرسلین، د ټولو پیغمبرانو او رسولانو سردار. وی بیا کېناستم، چې کېناستم تقریرونه شروع شو. نو دا یو کس اعلان کوي فلانکې به راشي، فلانکې به راشي، فلانکې هغه ناظم ورته وایي یا سیکرټري ورته وایي. نو حضرت جبریل علیه السلام دغه کار شروع کړ، اعلان یې وکړ چې حضرت آدم علیه السلام دې راپاسې او تقریر دې وکړي. زه ناست یم، وی حضرت آدم علیه السلام تقریر شروع کړ. نو وی د پیغمبرانو تقریرونه څو د الله صفتونه کول او د الله حمدونه بیانول. حضرت آدم علیه السلام د خدای حمد بیان کړ. وی زه د الله ډېر لوی شکریا ادا کوم، د الله ډېره لویه ثنا ادا کوم او ډېر حمد یې ویم په دې خبره چې زه خدای په جنت کې پیدا کړم. زمانه خدای زما بیبي پیدا کړه او بیا زمانه الله انسانان پیدا کړل او په ځمکه کې خدای پاک زه خلیفه راولېږلم د خپلو احکامو د جاری کولو د تنفیذ دپاره. زه په دې د خدای شکریا ادا کوم چې دې د ټولو پیغمبرانو نیکه جوړ کړی م او د ټولو رسولانو نیکه جوړ کړی م او د دنیا آبادي خدای پاک د انسان آبادي زمانه جوړه کړې ده. په دې د خدای شکریا ادا کوم. بیا کېناست. بیا حضرت نوح علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام آواز وکړ. اوس به نوح علیہ السلام راشي، ستاسو مخکې به یو څو خبرې وکړي. حضرت نوح علیہ السلام هم د الله حمد او د الله صفت بیان کړ. زه هغې الله له ډېره شکریا ادا کوم او د هغې الله ډېر حمدونه او ثناګانې ویم کم الله چې د یو ظالم قوم په مقابله کې ماله بری راکړ او زما قوم یې هلاک. او بیا د دنیا آبادی الله دوباره زمانه چې شروع کړه. ځکه نوح علیه السلام نه بیا چې کشتۍ کې خلک بچ شو او نور قوم کافران غرق شو، نو د دنیا 2 نمبر آبادی د نوح علیه السلام نه شروع شوه. آدم ثانی ورته په دې بنیاد دی. نو د دنیا 2 نمبر آبادی الله زمانه شروع کړه او ډیر پیغمبران زما په اولاد کې دي او زه خدای په کشتۍ کې بچ کړم سره د خپل مسلمان قوم نه او کافران الله هلاک کړل. دغه خدای له ډېره ثنا ده، ډېر حمد او ډېره شکریه ده. چې د خپل تقریر خلاص کو کېناست، نو بیا حضرت ابراهیم علیه السلام راوبلل. حضرت ابراهیم علیه السلام د خدای ډېره ښکلې شکریه ادا کړه او ډېر حمدونه یې وویل. د خدای شکر ادا کوم چې ما باندې خدای د نمرود اور ګلې گلزار کړ او د یو ظالم بادشاه نه خدای زما ښځه بچ کړه او د هغې الله شکر ادا کوم چې زما په لاس بیت الله جوړ کړ. د هغې الله شکر ادا کوم چې زما الله زما بچی ما د خدای په نوم قربانو او الله د هغه په ځای یو ګډ راولېږه. زه د خدای شکریا ادا کوم. نور هم ډېرې خبرې وکړې، خدای خلاصه ده.
بیا حضرت موسی علیہ السلام را پاسو. موسی علیہ السلام هم د خدای حمد وی، دا الله حمد ادا کوم چې د فرعون په کور کې د خدای د دشمن په کور کې ماشوم لوی کړم، او هغه ظالم فرعون او دا هغه قوم چې زما دشمنی کوله خدای په دریاب باندې غرق کوم، مال الله تورات غوندې عظیم کتاب را کړی، زه د الله شکریا ادا کوم. بیا حضرت عیسی علیہ السلام را پاسو، هغه هم د خدای شکریا ادا کړه چې زه د مور نه بې د پلار نه پیدا کړی، او زما په لاس به مړي جم دي کو، او برګیان او وړانده به پې جوړول، او زه اسمان ته جم دې پورته کړی، زه د هغې الله شکریا ادا کوم، حمد به. اخره کې چې د پیغمبرانو خپل تقریرونه وکړل، نو نبی علیہ السلام یې په آخر کې را پاسه. دا مشر میلمه عموماً په آخر کې تقریر کوي. جبریل علیہ السلام آواز وکړ چې اوس به د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم هغه په آخر کې تقریر وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي زه چې کېناستم ټول پیغمبران دي، آدم علیہ السلام نه واله عیسی علیہ السلام پورې، زه به اوس څه وایم؟ وی مې چې زه د الله پاک ډېر حمد ادا کوم او ډېره شکریه ادا کوم چې د ټولو پیغمبرانو په آخر کې زه راولېږلم، او د ټولو پیغمبرانو خاتمه په ما وکړه، ځکه د نبی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر نه راتلی شي او نه بشي. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، د ټولو پیغمبرانو آخري مهر زه، بس ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي. فرمایي یو حدیث کې وی زما د نورو پیغمبرانو مثال د یو بلډینګ دی، بلډینګ یو خشته بلډینګي مزیدار، او یو سړی ته ګیر چاپېره تاویږي، او د دې بلډینګ صفت کې چې ډېره ښه محل دی، ډېر ښه بلډینګ دی، خو د یوې خښتې ځای پکې خالی دی. نو دا سړی تعجب کوي، ډېر ښکلی بلډینګ، یاره ارمان که دا یو خښته پکې وي ډېر خشته به، دا یو خښته پکې نیمګړې ده، نو په دې دا بلډینګ پوره نه دی. افسوس چې دا یو خښته پکې وي، دا محل به څونه خشته و. نبی علیہ السلام فرمایي د دغې بلډینګ دغه یوه خښته زیمه په ما خدای د پیغمبرانو دا بلډینګ برابر کړ، ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي. نو وی زه اخیری پیغمبر یم او زه اخیری امت ته، زما امت اخیری امت ته، لیکن یوه خبره کوم، زه د خدای حمد ادا کوم چې اخیری پیغمبر یې راولېږلم، زما امت اخیری امت راولېږه په دې حمد، لیکن زه او زما امت به د ټولو نه مخکې جنت ته داخلېږو. حدیث پاک کې هم دقسې راغلی دی چې زه د ټولو نه اخیری پیغمبر یم، او چې کله جنت ته زه داخلېږم د جنت دروازه وټکوم، د هغې چې کومه کړی ده هغه به وټکوم، نو ما ته به دننه نه دربان آوازو کې څوک یې، زه به ورته خپل نوم والم چې زه فلان کې، نو ما ته به هغه دربان وی بکه امرتو، ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي او دروازه وټکوي، نو دروازه به کولاوی، د ده نه مخکې بل چاته به دروازه نه کولاوی. نو ټولو کې اول نمبر زه او زما امت به جنت ته داخلېږو، وروسته به نور خلک داخلېږي، او زما امت اخیری امت ته، خو حساب کتاب به د قیامت پر ورځ د ټولو نه مخکې مونږ سره کېږي، مونږ سره چې وشي د هغې نه پس به نورو سره کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي که انا سید ولد آدم، وی دا ټول بنی آدم دا او چې څومره دي د آدم علیہ السلام اولاد د هغې سردار وی زیم. یاره وی ولا فخره، وی دا مې اسې حقیقت ته بیان که خو ګورې کبر نه کوم. او بیا فرمایي الانبیاء آدم فمن سواه، آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت من غیر فخر، وی ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نوال عیسی علیہ السلام پورې، وی دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړې، خو کبر او فخر نه کوم. نو زه اخیری پیغمبر یم، امت مې اخیری دی، خو جنت ته به د ټولو نه مخکې ځم، او زه د هغې الله حمد او شکریه ادا کوم چې زه اخیری راولېږلم، حساب کتاب به
زما امت سره د ټولو نه مخکې کوي او زه د هغې الله حمد او شکریه ادا کوم چې زما امت به د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې جنت ته ځي. حدیث پاک کې راځي یو ځل نبی علیہ السلام او فرمایل وی سمو خیال دی ستاسو څه خیال دی جنت ته څونه نیم چې تاسو جنتیان شئ نو دا مو خوښه ده؟ وی او صحابه وی ښه تاسو به د جنتیانو نیم به تاسو یې نیم به د ټولو امتونو نه نیم ستاسو د امت نه. صحابه وی الله اکبر. نو چې نبی علیہ السلام لږ سوچ وکړو نو دویمه وحی راغله د الله مهرباني ده. وی داسې به م نی وی دوی سه د جنت د خلقو به ستاسو نه دوی سه به د جنت د خلقو نه ستاسو نه یو حصه چې دا به د باقي ټولو امتونو نه. صحابه خوشاله شو او وی تاسو څومره یې د نورو امتونو په مقابله کې؟ وی ستاسو د نورو امتونو مقابله کې داسې یې لکه د تور غوی په شا چې یو سپین داغي نور دونه ډیر دي. د تور غوی په شا چې سپین داغي سپین داغ کې څونه ویښته وي او هغه باقي څومره دي نو نور ډیر زیاتی تاسو لګي ما او جنت ته به داغي د ټولو په نسبت دو چند تاسو داخليږي یو چند به داغوی نه دی چې دا حمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادا کړ د الله تعالی. نو مجلس ختم شو براق و مغه سوړي پورې تړلې پاتې شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ دا معرف القرآن کی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھلے دا او غالباً دا دے آیات لاندې دا واقع لکھلے دا. کله چې پیغمبر علیہ السلام هرقل د روم دوی بادشاہ دی هغه ته خط ولېږه چې ته مسلمان شه. شکریه د پاره راغلی او بیت المقدس ته. نو نبی علیہ السلام چې ولا خط ولېږه نو دی په بیت المقدس کې و عیسایو دی هرقل. هغه وی تاسو داسې وکړئ د دې سړي د دې پیغمبره دعوه چې کړې ده د د قوم څوک شته دلته په دې شام کې که د قوم څوک وي نو هغه راوغواړئ دلته یو څو تپوسونه کوو. نو ابو سفیان رضی الله عنه کافر دی دغه وخت وروسته مسلمان شوی دی. هغه وی مونږ تجارت لتلیو نو وی مونږ یې وغوښتو چې بادشاه مو غواړي نو مونږ ورلو بادشاه ته نو ایمان یو څو تپوسونه وکړل. دا اول تپوس یې دا وکړه چې د نسب څنګه دی ما یې د خو ډېر ښه نسب دی. دویم تپوس یې دا وکړه چې پلار نیکه کې چې د بادشاه تېر شوی دی که نه ما وینه نه دی تېر شوی. خیر ډېر تپوسونه یې وکړل. وی ما بس جواب ورکاو اگر چې ابو سفیان دغه وخت کې کافر و چې پوره جوابونه مې ورکړل نو وی دې هرقل وی چې دا ته څه او دا ټیکي که نه نو دا رښتونی پیغمبر دی دا رښتونی دی او سیملک موضع قدمیه او دې به دې ځای ته رارسېدې دی باندې به حکومت راځي او که زه د پیغمبر په خوا کې نن ناستم نو ما به ورله دا خپې وینځلې وې. ابو سفیان وی پوه شم چې دا خو روم خدا سې دی لکه دې زمانه کې امریکا چې څنګه دا بادشاه خو جوړ مسلمانېږي نو ما پکې یو خبره ورشغوله چې دا بادشاه مسلمان نشي. مې چې صاحب داسې ګډې وړې خبرې کوي څنګه ګډې وړې وایي وی مې چې صاحب اوس یې ویل دي یو څو ورځې وشوې وی چې زه بیت المقدس ته تللی یم څه موده وشوه او د په شپه کې تللی یم او بیا واپس راغلی یم په نیمه شپه کې په ډېر لږ ساعت کې تللی او راغلی یم. وګوره دومره دروغ وایي. وی چې ما دا خبره وکړه ابو سفیان وی د هرقل شاته یو سپینګیری سړی ولاړ عیسائی وی هغه ما نه تپوس وکړو چې بادشاه سلامت دی او تپوس وکړم وی هغه چې وکتې وی مې چې دا د کومه میاشت یادوي او کله بیت المقدس یادوي وی چې دا پلانکي کال کې یادوي په پلانکۍ میاشت کې پلانکۍ شپه کې یادوي چې د تلیم بیت المقدس ته. نو هغه بوډا بابا هغه بادشاه ته وی صاحب دا ټیک وی. نو بادشاه مخ ورواړو بابا ته وی بابا تا ته څه پته لګي چې دا ټیک وی؟ وی صاحب ما ته پته لګي. وی دا دې چې کومه شپه یادوي وی په دغه شپه د بیت المقدس ډیوټي د ما په غاړه وه ما به دروازې ماسخوتن بندولې
او سار به مې کولاول. دا زما ډیوټي وه. وی دې چې کومه شپه یادوي، وی په دغه شپه چې خلک ماسخوتن د عبادت نه فارغ شو تلل او ما دروازې بندولې، نو د بیت المقدس چې کومه مرکزی دروازه واغه نه بندېده، نه بندېده. وی ما زور لګاو نه کېده. وی بیا مې خلک راغونډ کړل چې دا خو جومات ته سامان دی پکې قیمتي څوک غله را نشي، نو ترکاڼان مې راوستی چې راشه دا دروازه بنده کې. وی چې ترکان مې راوسته هغو کتل، وی داسې کار دی چې را درشل راښکته شوې ده او دا پله او د دروازې دا تمبې نیولې ده، بره نه درشل راښکته شوې او دا دروازې نیولې ده، نو دا اوس دا نه بندېږي، بره پې درشل پرته ده. دا بس سار کې بیا مونږ دې لا ټیکونه ورکو، درشل به اوچتو نو دروازه به بندېږي. دا اوس نه بندېږي. دو د شپې پکې څه ګزاره به ډېره ښه وي. بس دروازه هم دغسې کولو پرېښوده. وی سار چې زه لومبی رالم او دروازې مې نورې کولاویلې او دې دروازې له مې ګوت یوړې نو په خپله بنده شوه. هلکه داسې ګچل دی، بېګا خو پې د پاسه هغه درشل راښکته شوې وه، ترکاڼانو وی نه بندېږي او ما هم زور لګو نه بندېده، اوس په خپله بنده شوه. چې دا ولې یاره وی زما ړله راله چې دا د خدای څوک نیک بنده دی جومات ته راته، دا دروازه د هغه دپاره ما نه خدای کولو پرېښېده. اورېږه بار وځم. وی چې بار لاړم نو هغه کومه تیږه چې د جومات نه بار تیږه و کاڼې و په هغې کې به سورې و او پیغمبران چې به په څاروو رالل نو هغه سوري کې به یې پړې ورکه و هغه خپل څاروی به یې تړه. خو بنده وه د زمانو نه پیغمبران خو نو. وی چې ورلم هغه سورې چا کولو کړی او په هغې پورې پړې د پړي د تړلو نښه وه پې د پاسه. دا پړې چې په یو ځای کېږي د هغې هغه نښه وي که نه، د هغې نښه وه او د کاڼي خوا کې د اس د سومانو د خپو داغونه و نښې م پرتې وې. مې چې دا څوک د خدای نیک بنده هر څوک چې راغلی دی دلته یې خپل څاروی تړلی دی او بیا جومات ته راغلی دی پکې مونځ کړی دی او بیا تللی دی. وی صاحب چې دی وایي چې دا پیغمبر په دغه شپه تللی دی بیت المقدس کې مونځ کړی دی، دا ټیک وایي جي. نبی علیہ السلام فرمائی دی ترونو دا اسرا سفر وی زمون پا کتابونو کی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اغا اللہ لپاکی دا چی خپل بندے دا بیت اللہ دا جماعت دا بیت المقدس جماعت دا شپے پلگا عیسیٰ کے بوتو. دا آیت ترجمہ با دا تکوم خلق صبرو کی. جماعت ته چې کله راووت دویم سفر په پوړی شوی دی، په براق نه دی شوی، براق دقلته پاتې شو. پوړی ته په عربی کې معراج وایي، معراج د پوړی نوم دی، په هغې شوی دی. پوړی څنګه وه الله ته پته ده، خو چونکې صحابه کرام خو پوړی پیژني. اوس پوړی مختلف قسمونه دي، یو د سیمټو پوړی دی، یو د لرګي پوړی د پخوا به خلکو اندرم پایه ورته وي، او یو قسم پوړی دی په دې وټلو موټلو کې وي، هغې باندې چې خپه کېدي نو په خپله به بره روانوي، هغې ته هم پوړی وایي، اسکلیټر ورته وایي، اکسلیټر. نو مختلف قسمونه دي د پوړو. لوی الله ته معلومه ده چې پوړی څنګه وه. خو له دغه ځای نه نبي علیه السلام وخته اسمانونو ته، جبریل علیه السلام ورسره دی. په بخاری شریف کې حدیث دی، وی چې کله لومبي اسمان ته ورسېدم نو جبریل علیه السلام دربان ته وی دروازه کولاو کړه. ا دې تپوس کې څوک یې؟ وی د جبریل یې. څوک در سره دی؟ وی ما سره محمد دی صلی الله علیه وسلم. وی دی په خپله راغلی دی که را بللی شوی دی؟ وی نه را بللی شوی دی. زمونږ د حدیثو شارحین دلته یو سوال کوي چې د دې خبرې څه مطلب دی چې په خپله راغلی دی او که را بللی شوی دی؟ نو وجه لیکي، یو وجه پکې دا لیکي چې دې کې د پیغمبر علیه السلام لوی شان ته اشارت دی چې ګورې دی د الله په بلنه راغلی دی، د الله میلمه دی. څوک چې څوک وبلي نو هغه ته میلمه وایي که نه وایي؟ دی الله بللی دی، الله راغوښتی دی، یعنې دی د الله میلمه دی. وی براو ختم.
وی چې مې او ختم په دې لومبي اسمان کې مې حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات شو. دا پیغمبران دي خدای ول طاقت ورکی. هلته بیت المقدس ته راغوښتي وو، دلته اوس هر پیغمبر ورته په اسمان کې بعضې کېنولي دي. وی ما ته جبریل علیه السلام وی سلام پې واچوه، دا ستا نیکه آدم علیه السلام دی، نو ما پې سلام واچو. نو هغه د سلام جواب وکړه، مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، زما هغه نیک بچے او زما پا هغه پاک بچی او پاک پیغمبر دی زما سلامی، هر کلی دی. وی پا هغه مې سلام واچو. وی دا هغه ځای نه بیا دویم اسمان ته وخېجولم. وی هلته کم چې کم دربانچي دی، هغې دربانچي دی تپوس وکړو څوک یې؟ د جبریل. څوک در سره دی؟ ما سره محمد دی صلی الله علیه وسلم. په خپله راغلی دی اکه را بللی شوی دی؟ وی نه بللی شوی دی. نو چې براو ختم نو د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام سره می ملاقات شو. دا تقریبا د ترورې بچی کیږي. د عیسی علیه السلام مور چې بی بی مریم د هغه د یحیی علیه السلام د ترور لور ده، نو د ترور د لور زوی شو. نو د ترور د لور زوی تم خلک د ترور زوی وی. دواړو سره ملاقات شو. هغې باندې مې سلام واچو، هغې په خیر علی ووی مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، زمونږ هغه نیک او پاک رور او پاک پیغمبر ته د هر کلی وي. دریم اسمان ته ختم اقصی جبریل علیہ السلام تپوس کاو، دروازه کولاو که څوک کې؟ جبریلم. څوک د سره دی؟ فلان کې. په خپله راغلی دی که بللی شوی دی؟ نه بللی شوی دی. چې دریم اسمان ته ختم نو هلته مې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات شو. هغه سره په خیرالی او هرکلی شو. او چې یوسف علیه السلام ته مې وکتل نو هغه له خدای د دنیا د حسن نیمه ورکړې وه. د ټول دنیا حسن یو ځای کا، یو طرف ته، او د یوسف علیه السلام حسن بل طرف ته. بیا څلورم اسمان ته ختم، هغسې سوال جوابونه شو. هلته مې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات شو. او بیا په پنځم اسمان کې د حضرت هارون علیه السلام سره، او په شپږم اسمان کې د حضرت موسی علیه السلام سره. و چې د موسی علیه السلام سره مې ملاقات وشو، زه ترې روان شوم نو هغه وجړل. نو تپوس دی وشو چې ولې دی وجړل؟ وی جړا مې په دې وکړه چې زما نه پس رستو الله یو کشر الک راولېږه، او زما د امت نه به د ده امت په زیات تعداد کې جنت ته ځي. نو اووم اسمان ته لاړم. نو په اووم اسمان کې مې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو. حضرت ابراهیم علیه السلام چې مې ولیده نو بچی ته گیر چاپیره ناستو، او په هغه مې سلام واچو. وی دا ستا نیکه دی، پلار دی د ابراهیم. نو ما پې سلام واچو. نو هغه هم راته ووی چې زما بچې او زما په پاک ښکلي پیغمبر دی سلام وي، او هر کلی دی وي. وی دا واړه ناستو. نو ما تپوس وکړو د جبریل علیه السلام نه چې دا ګیر چاپېره خلک څوک ناستي؟ وی دا د ماشومان دي چې کم په ماشوموالي کې مړه دي، د هغې روحونه دي، د هغه دي. او د آدم علیه السلام سره مې بچي ولیدل، د هغې روحونه. وی چې آدم علیه السلام به ښي طرف ته وکتل نو خوشحاله به شو، او چې ګس طرف ته به وکتل نو خفه به شو. نو ما تپوس ته وکړو چې دا ولې؟ وی دا ښي طرف ته آدم علیه السلام نه د هغې خلکو روحونه دي چې د کوم مسلمانان بچي دی او جنت والا دي، او ګس طرف والا هغه دي چې کم دوزخ والا دي او کافران دي. نو دی چې دی خپلو بچو ته وګوري جنت والا ته دی خوشحاله شي او خاندي، او چې ګس طرف ته دی خپلو بچو ته وګوري چې دا به دوزخ ته ځي نو دی بیا خفه شي او جاړي. وی په اووم اسمان کې مې یو بیره ولیده، سدرة المنتهى ورته وایي، چې د هغې څانګې د هغه بل اسمان نه پورته تللي دي. دا دومره غټه بیره ده
چې وی دا هغې یوه بیره د چاټۍ عمره وه او د هغې پاڼې د اتي د غوږونو عمره یو پاڼه وه او د سرو زرو پتنګان مې پکې ولیدل د سرو زرو دومره غټه ده یو روایت کې راځي وی که تیزې سورلی والا کس او یا زره کاله د دې لاندې منډې ووایي نو د دې سورې به ختم نشي منتها ورته ځکه وایي چې د دې دنیا او د دې اسمانونو چې کم زیروح بندگان دي فرشتي دي یا انسانان د دې نه بره نشي تللی دغه ځای نه جبریل علیه السلام لاندې پاتې شو چې بس زما ډیوټي دلته تا سره ختمه شو دې نه بره زه نور نشم تللی دې نه بره به توس یوازې ځئ نو هلته نور مخلوق چې نورې فرشتې دي هغه مې ملګرې شوې دا خلک چې ورته لامکان وایي نو هلته لاړم بره ختم نو ما د قلمانو کشار واورېده لوح محفوظ چې ورته وایي ټقار مې واورېد چې لیکل کېدل او په دې اووم اسمان کې مې لوح بیت المعمور ولیده بیت المعمور په اووم اسمان کې یو کوټه ده لکه دلته چې زمونږ بیت الله کوټه ده او خلک ځي او پکې عبادت کوي نبی علیہ السلام فرمایي روزانه او یا زره فرشتې په دې بیت المعمور کې عبادت کوي او کمې فرشتې چې پکې یو ځل عبادت وکړو یو ځل ورننوته تر قیامته پورې به د هغې نمبر بیا رانشي او دا ټول اسمانونه د فرشتو نه ډک دي ډک دومره فرشتې دي لکه یو ځل حضور پاکو فرمایل ویتت السما وحقت لها ان تأتی وی اسمان چینګار کوي وی مناسب دی چې وچینګېږي وی ځکه یو لیش ځای پکې داسې نشته چې په هغې فرشته الله ته په عبادت نه ده یو لیش ځای خالی نشته او چې کله قیامت شي کنه او دا فرشتي څنګه عبادت کوي لکه زمونږ په شان نه دي چې خدای کله پیدا کړي دي بس په عبادت دي نه ډوډۍ ته اجت شته نو بس کی نه ستړي کېږي نه ولا خوب راځي نه غم قادي شته نه چا سره ګپ شپ شته لکه څنګه چې زمونږ دا سترګې رپي او مونږ پې نه ستړي کېږو یا دا هوا مونږ اخلو سائلو په دې مونږ نه ستړي کېږو دغه رنګې هغې په عبادت نه ستړي کېږي نو څوک بکاله مخکې په خدای پیدا کړي دي دا اسمان چې پیدا دی د هغې نه مخکې هغې سره په عبادت ولاړې دي او قیامت پورې څونه عبادت به دوی وکړي لیکن چې کله قیامت شي که نه نو دی به دا سر د سجدې نه راوچت کړي دی به څه وایي سبحانک ربنا سبحانک یا ربنا اے زمونږ رب تعالی ډېره پاکي ده د هر عیب نه پاکې ما عبدناک حق عبادتک خدای ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورې هغه هم دله نه دی کړی دغه عبادت او بیا موږ دا ستا د شان مناسب عبادت هم نه دی نو بیت المعمور مې ولید نو بیا بره لاړ د رب العالمین سره ملاقات وشو نو چې الله سره ملاقات وشو نو عجیبه اندازه ده اوس الله ذوالجلال ته تپوس کوي چې څنګه الله سره ملاقات وشو نو فورا الله ته تپوس کوي مال دې څه تحفه راوړې ده یو دوست دی ځان سره تحفه وړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي وی تاسو چې یو بل لځای ملاقات کوئ نو ځان سره هدایا یوسئ تحادو هدیه ځان سره یوسئ تحابو یو بل سره به په دې مینه پیدا شي دا لې تحفه دا مسنون دوړل نو تا څه هدیه راوړې ده څه تحفه دې ماله راوړې ده اوس خدای پاک حضور پاک تړه کې اچولې دي څه به وله وړې پیسې وله وړې نو خدای په پیسو څه کوي هغه شی به سړي له وړې چې هغه سره یي نی ورسره اوس ما لکه یو سړي د کوي اوبه راوړي په تحفه کې نو اوبه مونږ کره لګي دي څه یا تعالی مثلا زه ګوړه دروړم یو 15 چکې په تحفه کې نو ته به زمیندار کاکا به وایي چې ما سره خپله ګوړه شته که دې په کار چې دله درکړم نو هغه تحفه خلک چاله وړي چې هغه سره نی نو داسې به څه تحفه چې الله سره به نی او نبی علیہ السلام به ولې یوسي څه دې راوړي دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله وتعالی کې اچوي
الله چي داړه کې او ته فرمایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات. ما صاحب الله هغه تحفه راوړي چې تاسو سره نشته. هڅه شي دی هغه عاجزي ده، عجز راغلی. ما د خله عبادت راوړي دی، د خله عبادت. ما د بدن عبادت راوړي دی او مالی عبادت، د جبه عبادت، د اندامونو عبادت، د مال عبادت. خدای دا ټول ستا دپاره دی، بل چا دپاره نه. التحیات لله د جبه عبادت، والصلوات بدنی عبادتونه، او الطیبات او مالی عبادتونه. عبادت د عاجزینم دی. سبحان الذي اسرا بعبده برسوله نه وای. پیغمبر علیہ السلام لکه دا کمالات خدای ورکړي دا پدې چې ځان ته بنده ویلې دي، ځان ته عجز ویلې دي، ځان ته لوی نه دی ویلې، کبر نه دی کړی، لوی نه دی کړی. لوی باندې الله خپکیږي، په کبر الله خپکیږي او په عجز رب العالمین خوشاليږي. ما الله د جبه د مال او د بدن عاجزی ستا دربار ته راوړلې ده، نو الله په خوشاله شو. السلام علیک ایها النبی، اے زما پیغمبره ما پتا دې سلامتی ای. ورحمت الله وبرکاته، د الله رحمتونو د الله برکتونه. نو نبی علیہ السلام سوئی السلام علی نه وی چې او په ما دې سلامي. خدای پاک ته خو نشي وی چې السلام علیک، الله خو د عیب نه پاک دی. دا السلام علیک خو بنده ته وی چې خدای د عیب نه پاک وساته. نبی علیہ السلام سوئی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. ستا دا سلامتیا دې په ما باندې وي او زما په ګناهګار امت می او په نیکانو دې وي. علینا کې علما وی چې دا ګناهګاران ځان سره مرګري کړل، ځکه رست عباد الله الصالحین دی. او بیا فورا و اشهد ان لا اله الا الله، دې ګوي ورکوم چې الله تګور یو وي، شریک نه لري. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دې خبرم ګوي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د ستا بنده دی او ستا رسول دی. څنګه چې زمونږ د ایمان دی چې نبی علیہ السلام د خدای رسول دی، نو د پیغمبر علیہ السلام هم په ځان د ایمان دی چې د خدای رسول دی. دا عقیده به زما مې او دا به د هغه وي. زبا محمد رسول الله ویم، ابا محمد رسول الله وی صلی الله علیه وسلم. نو د دې وجنه د معراج د الله او د پیغمبر په منځ کې چې دا کومې خبرې وشوې، نو دا خدای په منځ کې کېښودی چې تا ته هغه معراج را یادوي. دا حکایت دی ښه د منځ کې، ځکه مونځ هم د مسلمان دپاره معراج دی. الصلاة معراج المؤمن. نو الله پاک ولې تحفه ورکړه، وی خدا یو تحفه در درکوم. اسدي وی پتا او ستا په امت با تا خو وی چې عبادتونه تعالی دي کنه، ها عبادتونه او بندگی. نو ما بندگی بکوي د مانزه په شکل کې، نو 50 منځونه مستا باندې او ستا په امت پرس کړ. نو نبی رسول الله خوشاله دي چې بندگی خو مو اظهار وکړه چې بندگی تعالی ده. الله په دې بندګۍ خوشاله شو. نو مونږ د بندګۍ نقشه ده، 50 نقشې، 50 منځونه دروازې. خوشاله راغی موسی علیہ السلام سره ملاقات شو، وی خدای دې لسه درکړل، وی مال 50 منځونه راکړل. خوشاله و نبی علیہ السلام، وی امت ته طاقت نشي لرل، زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی، 50 بسنګ کوي. خو نبی هم خوشاله او کندې ته سوچ نو چې دا بسنګ کیږي او څنګه نه په لوی تحفه خوشاله. وی ورشد الله نه درخواست وکړه چې درته کم کی، که کم د تنقل 50 ته امت نشي کولی ګوره غرق بشي. لال نبی علیہ السلام وی الله لګه گزاره وکړه محمد سره، وی خ 15 می کم کړل. بیا راغی موسی علیہ السلام، بیا وته دا بیا کم کا، بیا الله تورات تبا 15 با کمیدل، اخر کې 15 پاتې شو. موسی علیہ السلام دې دا 15 لیر دي، زما په امت 2 منځونه نه شو کوله، ورشلال شو دام کم کی. نو 15 با کمیدل. نبی علیہ السلام لکی وی چې اوس لال شم دا 15 نور کم کی پاتې بس شي. یاره باس ما له حیا راځي نور نشم تلی. نو الله هغه ځای نواز وکړو، لا یبدل القول لدی، زما فیصلې نه بدلیږي. هي 5 و هي 50، 15 شو په عمل کې، خو ثواب به د 50 تو ملاویږي. عمل نامه کې مو بغه 50 ته لیکم، عمل نامه کې مو 50 یو نیکی یو پلس
نا بدل الته لیکم 50 کمیږي بنه دلته تا ته مې کم کړل ته 15 کوا دلته نه کم 50 په لیکم. نو نبی علیہ السلام مبارک واپس راغی. چې واپس راغی بیا بیت المقدس ته و بیت المقدس نه واپس په براق راغی. دا سفر څومره موده شو څومره ټیم کې وشو؟ سبحان الذي اسرا بعبده. اسرا په عربی کې د شپې تلو ته وایي. زمونږ دا طالبان سوال کوي چې د لیلن پکې څه پیدا شوه ځکه اسرا خو هم د شپې تلو ته وایي. نو لیلن وروسته بیا شپه ده وی دې کې دې ته اشارت دی اسرا د شپې تللې کړي دي خو لیلن تنوین د تقلیل او تنکیر په ډېر لږ وخت کې راغلی دی. دا سفر په ډېر لږ د شپې په ډېر لږ حصه کې شوی دی. لیلن کې دا فایده ده. څومره ساعت کې شوی دی؟ وی چې د بسترې نه پاسېدم نو بنده چې د تولې نه پاسې تولې ګرمه یې که نه نو چې واپس رالم نو تولې هماغسې ګرمه وه. او چې کم په دروازه وتو نو ما زنځیر راښکته کا زنځیر چې راښکته کړه لقي که نه څومره ساعت به لقي دا زنځیر؟ یو منټ به ولقي نیم منټ به ولقي خو درونی بیا قلار شي. وی چې واپس رالم هغه زنځیر هماغسې لقېدلی او درېدلی نو په دومره لږ ټیم کې دا ارسو شو. نو په دې معراج کې د نبی علیہ السلام ډېر څیزونه لیدي دي ډېر زیات. او بیا د کافرانو تپوسونه تې شوي دي ابه درته انشاءالله پاینده جمعه کې وویل. خو صرف دومره خبره درته کوم چې د مکې د کافرانو د نبی علیہ السلام سره چې کوم ظلمونه وکړل پریشانۍ ورته راوستې نو خدای ولې د هغې په عوض کې دا ډېر لوی انعام ورکړ. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا